عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما داد نبی علیہ السلام صحابی دے داد دو کون سردار دا مدرسی طالب العلم دے داد دو کون سردار دا مدرسی نا فارغ شدہ عالم دے دا فقیہم دے دا محدثم دے دا مفسرم دے دا مجاہدم دے دا متقی و فرزگارم دے عزیزان عبداللہ ابن عمر منبر باندے خطبہ ولوستا گوری والا اے صحابہ کرامو دمانز پابندی کوئی واللہ اللہ بم دمال حفاظت گئی روجنی سے اللہ بم دا نفس حفاظت گئی منصرہ پابندی سران خشوع سرا منس کوئی اللہ بم پا خبر کے روب اچھئی منس کوئی پابندی سرے کوئی درو شریف ہوئے اللہ رب العالمین بستاسی حیوانات ستاسی تابدار گرزئی اگ تقریب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روجنی سے نفس بم کانٹرولی روجنی سے نفس بسوی کانٹرول بوی آو موس کوئی پابندی سرے کوئی عاجزی سرے کوئی اللہ بمدمال حفاظت کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما والسخا کوئی اللہ بمدمال حفاظت کی او بیویل درو شریف وائی سخا کوئی اللہ بمخبر قبلی او روب بپکی اچھی عبداللہ ابن عمر داول چی حیوانات بم تابدار کی گی گوری ورطا صحابہ دا سی خلق ندی خواہ عبداللہ ابن عمر سوئل چکلت تا سی صحیح منز گزارش ہوئی حیواناتو کی با اللہ ستاسی دا خبری دا اوریدو او ستاسی دا عمل پا کولو باندے با پا حیواناتو کی تبدیلی رازی پا خبر خو پوش ہوئی کنا پا حیواناتو کی بس رازی نو پا انسانان کی خو بخام خواہ رازی کنا با رازی او اس نرازی تاسے بوزے چی مولی سے پتی عبداللہ ابن عمر سا خبر ہوا چی پا خبرو کی قافلہ روانہ شو شام تا قافلہ شام تا روانہ دا پدی قافلہ کی عبداللہ ابن عمر دسو اسنو دسو اخانو سوکیدار دے دا سی بدر تدر دکا کوئی مال دا آخرت دا پارا کٹلو زمان ترتیب جدا دے داوی ترتیب جدا دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عبداللہ ابن عمر تقریر بعض صحابہ نظر کے اچولو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرا قافلہ کی یوازی دد اخان ندی یوازی دد اسن ندی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ما روان دے مسئلہ دادا چکلا سفر کے روانی گئی کٹیم دا منظر آگئی اول وقت کی منزو کا دا بہتر عمل دے ابو سر منزو کا دا مال دا حفاظت سر منز گوا دا نچی تگاڑے پروڑ بانی ادرے اوزان نشیخ جوڑ کی نانا زاغی جماعت تزما گاڑے میں دی دل تولاڑی ززم آغی جماعت تا نانا دا طریق سنت ندا دی امام مالک رحمت اللہ لے نچاہتا پوسو کو اے امام المدینہ اے دا مدینی اماما منگلا دا نبی علیہ السلام دا سفر طریق بیان کا امام مالک ورطوی دا نبی علیہ السلام طریق داوا چی کل بے سورلی داسی سے کی اتڑلا چی دی باور باندی مطمئنو بے بے منس کولو ورنہ داس کمال نہ دے چی تسر لی پریدی ہوتی تھی نروان شی لاغر یاد ساتے لا سنت عمل لے مخی بدہ زگہ داول جو اس بے سوگی تیرازو نکی چی مولی سے سنت عمل خدا دے سنت عمل لا دے مال با اتڑی محفوظ بے ادرے بے با منس کے بے با اودس کے بے با دا منزد پارا ضروریات زے برابر ہے دا سخونہ دا اودس با ہو کی منزد پارا بزان برابر کی خود سورلی با دی تڑلی نو سورلی چی تڑی سے پوری بے تڑی ونی پوری بے تڑی موگی پوری بے تڑی
ستری پورے بے تڑی سبوٹی پورے بے محفوظے تڑی بے کنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گوری ورطوس عبداللہ ابن عمر می روان دے دمان زٹی مراغے یو سورلین دا یو ساروین دے عبداللہ ابن عمر تخلق گوری چی دا ٹول پا شریعت باندے روانوی ددی منس پا سنت تے ددی سفر پا سنت تے ددی ادری دل پا سنت تی ددی کی ناستل پا سنت تی دی دا نبی علیہ السلام دا سنت خلاف ورزی نکے او دا مانزٹ امراغ عبداللہ ابن عمر تا ٹول ملگری گوری چی دی بس کئی دی بکم یو عمل کئی زکاة دا سورلو دا تڑرو دا پارا انتظام شتا دینا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اخوا دیخوا اولی دل اس دقا دا توکل زیر آگے دس زیر آگے دس زیر آگے دا توکل زیر آگے عبداللہ ابن عمر میں قبلی تمخو اللہ اکبر عبداللہ ابن عمر میں مؤذن دے عبداللہ ابن عمر با اس امام جوڑی گی عبداللہ ابن عمر با اس جمعور کی طول ساروی داسی سمرا چچا ساروی قدم پورتا کرے دے اید جامعہ محمدیہ زنگلی مدرسی رونو ماتا ٹول گوری کم ساروی چیخ پداسی قدم دا پارا اوچتا کرے دا عبداللہ ابن عمر وی اللہ اکبر اگا ساروی ٹولوخ پیدا سی اوچتا نیولی دی زمکہ باندی ساروی قدم دینا ٹول ساروین عزیزانو پدریخ پوالار دی ٹول ملگری حیران دی گوری عبداللہ ابن عمر میں اذان کئے ساروی ٹولو یو یوخ پا اوچت کرے دا کم ساروی لکد اسپ شانتی چی دوارخ پی اوچت یوی دوارخ پی اوچت کری دی عبداللہ ابن عمر موی حی علی الصلاة دا سارو دستر گناہ اوخ کی روانی دی عبداللہ ابن عمر تا صحابی کرام ملگری گوری و عبداللہ ابن عمر استاد شان قربان شم و استاد عقیدین قربان شم و استاد عزت قربان شم اے عبداللہ ابن عمر یقینا دا عمر بچے دا رسول اللہ طالبی عبداللہ ابن عمر چکل ازان خلاص صحابی کرام جاڑی اور طولو سارون اخ کے روانی دی عزیزانو عبداللہ ابن عمر میں سارو تاولی دل اے دخد مخلوقا اے دا قافلی اسنو اے دا قافلی اخانو زمکے باندخ پی اولگوئے زما ازار خلاشو ٹول ساروی خپی پزمکہ باندی لگئی عبداللہ ابن عمر وی صفونہ برابر کئی زما دی دخدے بذات قسم ہوئی کہ زما استا ایمان جوڑ شو کہ زما استا عقیدہ جوڑ شولا واللہ العظیم کور کی سارو باندی بم اثر راشی کھلا جوڑ نہیں اللہ دے منگا جوڑ ما دے اللہ جوڑ جی بس قسم بخدے جوڑ لا نہیں منگلا اسم شک ہو عبداللہ ابن عمر چکل او قتل سارو تا ٹول صحابو خو اول دا سے جڑل چھ صرف اوخ کے روانے ہوئی خو چھ عبداللہ ابن عمر مخرا وارو او اعلان اکو اے حیواناتو اے اسنو اے اخانو چاچخ پی دزمکینا برکڑی او بے قدم تخکتا کڑی ندی ازان خلاشو خپیخ کتا کئی صفون برابر شو آئے ہائے اسرانے کئی اخرانے کئی حمار ارانے کئی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں صفونا برابرئی نن روجہ راغلا زمان استاد پتہ بلگی زمان استاد اعمال پتہ بلگی زپڑیر عاجزی سرا درخواست کم اغیرونو تا
چې ای زما د خدای د رضا د پاره دا پیغام وری خلق ته موای چې اترکاتا تراوی دي ای زما مولانا صاحبا خیر دې ته زما مشر محترمي ته زما معززي د خدای د رضا د پاره خلق تا ترغیب ورکی چې شلکاتا تراو کی سلویخ سجدی دی سو سجدی دی عزیزانو په عام و نفلونو باندې دا عام وقت کی چې ته یو سجده لګې په نفل باندې الله رب العالمین ستا 500 واړه ګناهونه معاف کړي 500 نیکی دی الله عمل نامه کې لیکي خو چې کله رمضان کې نفلو کې الله ته یو سجده لګې لا بل تسجدی تبارا غلے نہیں چھ اللہ دی او یا سر گناہونا معاف کی نو اے زمارونو سوال در تکوما پریدی پاٹی پریدی دغم مصنوی خبر پریدی خلق را ابل ایمان زتا اے خلقا امام مالک رحمت اللہ علیہ با رمضان کی سور کا تدشپی کول امام شافعی با سورکات دشپی کول امام احمد ابن حنبل بسورکات کول امام ابو حنیفہ بسورکات کول اے خلق تا دن مرا کموی تچی سکے خپلے کوا زما مسلمان روت اوایا وس کوا چد شل رکاتو تراو پسے باندے ورسرا سلویخ رکات نور نفلو نمو کا عبادت دیر بہتر دے درخواست میں دادے آگی علماء ہوتا دا ہری مکتبی فکر والاوی زنا من عالم خدا اللہ دا رضا دا پارا عوامو ترغیب ورکی اخپلم کوششو کئی چھے تلاوت اکی نوافل اکی عبادات اکی صدقات اکی صل رحمی اکی دیو بالبحال ورحمی گئی دیو بالبحال باندی ورحمی گئی قسم دے زمون خودی خپل دین دے دا خود یو بل نہ قربانی دل دی نہ عبداللہ ابن عمر صفونه برابر کړ صحیح برابر کړ صفونه برابر کړ ما یو چا دل مالو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مبارک صفونه برابر کا یو راته وو کیول مولوی سے وای خبر لگا واضح کا کہ پیزار پخپو کنو مانځ کیسے کپے لگاو مونږ جو مخکې به جنازې کېدلو نه دي شیخانو بوډاګانو به آواز کول ویل ګوره بیا د جنازې نه بعد به دعا کو خدای مو به ټول کېنی داسې به وکړه اوس موږ څه آواز کوو پیزار وباسو چې د پیزار آواز وکړو نو یو بل داسې وګوري داسې اشاره چې یار خو به پې ورغی پیزار هلکه کېږي وایي داسې ښکلی وایي کېږي ما خو ډېره ګیله شي سپین ږیرو نه قربان شو سپین ږیرو نه قربان شو سپین ږیري خو سپین ږیري وکړه سپینګری لاړل دین رانه ګډوډ شو مشران رانه لاړل دین رانه ګډوډ شو زمونږ د علماو صادر بو داسې به کپړه لګېدلې وه داسې به کپړه لګېدلې وه خو خدای قسم دی زما یو استازو قسم درته خورم د هغه پټکې د دوو کپړو نه ګنډلی شوی و منځ کې نو ما د مولوي صاحب پټکې دا خو هسې غټ دی نو که دا کپړې دواړه جدا کړي دوه پټکي به شي ما ته ویل ځه قلقلا خان دې ځان نه جوړ کړی همدا الفاظ یې راته ویل زه قلقلا خانه تا له پته ده چې د پټکي په یو ول باندې او یا ګناهونه معاف کېږي نو چې څومره پټګۍ مې غټې خدای مې دومره ګناهونه معاف کړي هغه علما په دي وو مونږ په جواز لګېو که نه او کوشش کوو چې لرې کوي به دا شی لرې کړي دا برابر نه دی پټکۍ مټکۍ هو د هغې مولانو څومره ملګري قسم دی چې د چا سنت خلاف وي زم بلاس کې ټیک د موبایل باندې زه داسې وایم چې که عوام یې ګوري هغوی دې نه ګوري خو د ملا صاحب په لاس کې چې ماله خو بالکل خوند نه راکړي خفه کېږي باندې دومره غټه بلا یې لاس کې نیولي تسبیح زمونږ د لاسه وغورځولي موبایل یې راکړو غټ حرام چودي د انګریزان نه دي دا ډېر وران دي که نن راته یو ملګري خبره کوله وایي کله چې د مسلمانانو د ځمکې نه دا حکومتونه ختمېدل وایي دا د انګریزانو وزیر دفاع یوه ښځه وه هغه وخت کې وایي هغې نه چا تپوس وکړو چې تا دومره دا د عربو دا ځمکه د ځان لاندې تصرف لاندې راوسته دا تا دا تجربه د چا نه حاصله کړې وه هغه ورته ویل داسې چل دی چې دا خبره ډېره عجیبه خبره ده وایي څنګه وایي ما د مسلمانانو د پیغمبر سیرت لوستلی دی څه مې لوستلی کله چې سرداري کونین دنیا نه لاړو
مور د مومنانو سور زبا دی ولګولې دا د سرداری کونین په کوټه کې تور پرتا دا وې سبحان الله د سرداری کونین په کوټه کې زغره پرتا دا د سرداری کونین په کوټه کې ډال پروته دا انګريز وې ماد دین واغسته چې مسلمان په منګ باندې زکه ارواح غالب دی چې د دوی پیغمبر دوی له تعلیم ورکړي چې جهاد د فار ارواح برډي اوسېږي کور کې بستا توروي کور کې بستا زغروي کور کې بستا ډالوي منګ د هغه پیغمبر په عمل باندې لاړو اسلحه هم جوړولا او مسلمانانو فحاشي کې پرې خودل دوی تم نوې نوې ویډیوګانو را لګلې دا ویډیو وګورا دا تصویر وګورا مسلمانان لاړل په دې غم کې مبتلا شو منګ لټه ملاو شو کلم چې ور باندې شروع وکړه نړو مې په مولیان شیخان او یختل دا له مولیان شیخان ورته ختم کړل چې تاسو خو زی ورکېږي تاسو ولې تاسو دا خبره نه ښکارا کوله قران وی واعدوا لهم ما استطعتم من قوه زه ډاکټر قدیر خان ته دعا کوم ار وخت پس ورته دعا کوم چې هغه یو توره خو کړي کنه منګله پوزه جوړه کړي دا صحیح جوړه کړي دا پوزه جوړه کړي دا قسم دې پدی خلق باندې چې اور بل دې پدی بل دې چې دوی سره ولې دا سیز دې دا دې دوی سره نه وي دا دې موږ سره وي موږ نه دا زموږ سره خایګي قران موږ ته وي الله دې زموږ استادي د ټولو اسلامي ملکونو سنځدانان پدې خبره باندې پوي کې چې د ټولو نه اعلی جهاز جوړ کی د ټولو نه اعلی اسلحه جوړ کی د ټولو نه اعلی زموږ د پاره د حفاظت اسباب برابر کی دا پاوی باندې لازم دي موږ ورته دعاګانې غواړو او که ضرورت راځي موږ ټول به سره تیار یو ان شاء الله نو غرض مې دا ده چې کله موږ د پیغمبر سیرت وکړو داغه په کوټه کې اسلحه وا دا پمنګ نه چې د ازمکه اونې ولې اخوټول 1,00,000 کسانو 1,00,000 صحابه او په ټوله دنیا حکمرانان شو دا وجه داوا موږ نن مونږ د مونږ په طریقه نه ده په ایمان و دا بس عبادت وي زما پلار مړ دی ته زما جنازې لا راغله او پیزار دی په خپو دی په تکبر ولاړې زما د پلار د بخلو خو زما رسو امید پیدا نشو چې به خو دې وبخ چې ستا غوندې سړی ورته ولاړي هاي هاي قسم دې نن زمونږ د منظرو نقشه بدلیږي ورو ما خو ځکه دا خبرو چې مسافرو تاسو لم درخواست دی چې یو خپل د 1400 کالو را روانه نقشه نه بدلوي او دغه مولیانو ته د خدای اسماء حسنا وسیله کوم چې د خدای د اسماء حسنا نه حیا وکي عوام ته سسته مور کوي عبادتو کې ورته خپل خبره وکي چې يرورا کته سلويخ سجدي اولکه الله رب العالمین بدی د اتیا تقریبا د لکونو گناهونه بدی الله معاف کی نو کوشش کوي چې خلق له ترغیب ورکي په اعمال صالحه او سرا عبد الله ابن عمر صفونه برابر کړل صحابه کرام صفونو کې ودرېدل بیا د صحابه سره نور تصور سوچ ټول جاړي په مانځ کې چې الله عبد الله ابن عمر لوی کرامت کار شلو کدنن زمانی زما پشانتی خدا نہ خستا سو پیداشی اعتراض بکے فوراً لیکن صحابہ جاڑی کشران صحابہ کرام دی بکے اغویم جاڑی عبداللہ ابن عمر تگوری عبداللہ ابن عمر چی کل اعلانو کو ما ازان خلاصو بے پس مکہ لگوے اے خلقو صفونا برابر کے صفونا برابر شو عبداللہ ابن عمر میں مخراگر زید مسلینا صفونا برابر کے ټول ملګری صفونا برابر ګوریات ساتي سوق اخوا ګورینا چې مال زمنګ شو مال زمنګ لاړو کپاته دے عقیدت ہے تو ټول صحابه کرام ټول تابعین عبداللہ ابن عمر پسینی تڑی جمع شو منذ شو کلچ قید باندې سلام ګرځي عزیزانو هر یو سړی چې پاسيږي د ساروي مخه دا سوا
لیکن چکل د قیدین اوچتیگی اغا ساروی چا بانی بارون پرات دی دا عبداللہ ابن عمر پا قافلہ چرا روان دی عزیزانو اغا ٹول ساروی مخون قبل طرف دی ہر یو ساروی پسمک باندی خلل گولی دا سرگن اوخ کی روانی دی ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا مقطع تصفت لگی غرد اللہ سجدہ کی غرد اللہ عبادت کی نورد اللہ عبادت کی سپوږمۍ د اللہ عبادت کی ستوری د اللہ عبادت کی ونی د اللہ عبادت کی لوٹی د اللہ عبادت کی اے انسانا ولی دی زان دمرا ساده کړلو قسم دې کچیر ته زما استاد الله سره د الله د دین سره ربط قائم شو بیا به کور ستا ساروي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں دو صحابہ کرام توئے بیگا مسلی دلی دی ورتوی یا رسول اللہ مور پلار مدرن قربان شاہ بیگا خو عجیب حال ملی دلے دے ورتوی سحال مولی دلے دے ورتوی من قرآن شریف تلاوت کولو زما پکور کی دو اسن ولار دی ما بچکل تلاوت کولو اگا اسن بیو قسم آواز را استلو ددی سنین با آواز را وطلو ما بویل کا اوب غواری زب پاسی دم ما بورت اوب کی خود لے اوبو تبے قتلنا بے بداوی آواز خاموشو بے بما تلاوت شروع کو بیا بداغید سنین یو آواز را وطلو ماویل گیا تیز رشوے ما بورتا گیا روڑلا ما بچ گیا روڑا داغی آواز بخاموشو یا رسول اللہ ما ٹولش پلی دلا ما تا بی بی مخراوارولو اے دا پلان کی پلارا کلچت دا قرآن شریف تلاوت کے دا اسن جاڑی او دا دی دستور گن اخ کے روانی نبی علیہ السلام تے ٹولا کہانی بیان کا دا دو کون سردار ورتوئے اے دا اللہ بندہ دا دا رب العالمین منقاد دی اللہ تغاڑک دی اللہ رب العالمین قرآن اوری دا اللہ رب العالمین ذکر کئے دا اللہ رب العالمین تسبیح ہوئی دا ہوئی دا آواز شراوتو ستا دا قرآن شریف تلاوت قربان خلق دلو زمان دریاکارو تلاوت خونو زمان خدا سے تلاوتی زه تیز تلاوت کوم چې ماته سګو چې دا کوم ډېر ښکلی لګی دی او د تلاوت باندې ځان ووجلو قسم دی جوړ نه یو الله دې موږ جوړ کړي موږ یو ملګری زما ډېر ګران دی او الله ګواه دی چې دومره راته ګران دی څو جمعې به راتللو خو انسان دی کله کله انسان نه الله رب العالمین دې ستاسې او زموږ د ټولو کامل ایمان نصیب زما زړه ورته دعا کوي ورونو هغه کې یو صفت دا و چې ما به کله یو خبره کوله هغه به جړل او دا په دې باندې چې زړه کله نرم شي د الله خوف پکې راشي هغه به ځان سره د خندا والا خلق هم جړی نن موږ سره وجه دا ده چې زموږ د ټولو فکر د دنیا دی هی دنیا دی وي مال دی وي زما هم دا سوچ دی او د بل هم دا سوچي الله دې زموږ سوچونه آخرت طرف ته واړی درخواست در تکم خپل سترګې الله ته په جړه عادت کوي عبدالله ابن عمر نه اوس تپوس کوي زما مقصد دا دی عبدالله ابن عمر ته مرګري وایي اے عبدالله ابن عمر کله چې تا اذان کولو تا یو خوا بل خوا ولیدل او بیا دې اذان شروع کو مالونو خپې داسې وي چې تا اذان شروع کو چې تا اذان ختم کو بیا تا مخو ته راواړو چې خپې ځمکې ته ورسوئ اے عبدالله ابن عمر په دې باندې موږ پوه کا دا څه مسله وه دا خپې ولې اوچتې نیولې وې او دا خپې ولې ستا په حکم کې ښودلې او دا هر څه پرېږده اے عبدالله ابن عمر دا هر څه پرېږده منګه روان داسیو قبله داسې ده د ټولو سارو مخونه دې طرف ته و عبدالله ابن عمر کله چې مونږ مونځ کوو سلام ګرځو
मंग बदी मांस दौरान की नी तड़ू दौरान की मंग सारू तकतली निदी ए अब्दुल्ला इब्ने उमरा टोलू सारू बांधी माल बार दे पटोलू बांधी बोझ दे सरद दी बोझा मंग पुरु सारू त उली दलो कि द अगी तरफ ने मखबिली तताऊ कड़े दे औ टोलू कैदी शक्ल की नास दी औ मखु की खुली पुस्म का लगौली दी उच स्तरगीत जड़ाना डकी दी ए अब्दुल्ला इब्ने उमर दा सवजदा अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक में सहाबाई किराम होता ओ जवाब वर्की मलगुरु त जवाब वर्की अजीजान अब्दुल्ला इब्ने उमर में ऊनी उलू जड़ा असो वर्की दो यो मशर सहाबी पास दो ए खलकास जवाब दर कुमा सवाल मुद अब्दुल्ला इब्ने उमर न करे दे जवाब द तजदर कोमा से जवाब राखे द अब्दुल्ला इब्ने उमर द ख्वाना जवाब जदर कोमा वल्ला द उमर इबादत की असर दाव चिकल ब उमर अल्लाह त उदरी दलो उमर बजड़ल मा उमर दीरी उरजी पसिजदा की पजड़ा ली दले मा उमर पकैदा की पजड़ा ली दले मा उमर पकियाम की पजड़ा ली दले मा उमर पजल सकी पजड़ा ली दले रे वल्लाहि अज़ीम दाद उमर बरकत दे औ कम आदत चिद प्लारो अगद अब्दुल्ला इब्ने उमरम दे अब्दुल्ला इब्ने उमर सरज का सारवी जारी क्या अब्दुल्ला इब्ने उमर पसर की दुमरा शफकत पर होते दुमरा मीने पर तरा अब्दुल्ला इब्ने उमर बचिकला काफिला रावना काफिला वापस रागला अब्दुल्ला इब्ने उमर बा मखकी द काफिले दरवानी दूनवेल गवांडे नु बांध बगर जीदलो ए शाम वाला शाम तजमा शाम के गर्म कपड़ी दी जिमी की गर्म कपड़े रात लले दे जिमी सामान बा शाम की देर से तो सका जिमे अल तक सख्तु यखनी बावा नदी ववेल के दे चा यखो कपड़ों त जरूरत चीजें रावड़